ما ته پکې د پیدانه چې ښځې خاوندان نشته تاسې د ډونډې تر وسړوسي دنیا کې خو یو رنګ نه دي. السلام علیکم بختیار رحمان خان څنګه لروره خیر السلام علیکم راځي ولې زموږ مشر دی راځي راځي زموږ مشر سوات نوموړی ښاغلی بختیار رحمان صاحب السلام علیکم بخیر بخیر څنګه حال دی یاره یو ګنټه درته موږ انتظار وکړو بختیار رحمان صاحب په خیر راځي په خیر نه دلته کېنه کنه زیرو نشه دلته کېنه خانه वो भैया जैसे कौन है शुक्र है दा खला का खवा खला वो خیر بیا لګ پټي نور خیر مونږ په شین کې د راکانو ولې دی خو بیا مونږ مدین کې جی مدین کې چکر نه کوي دا چکرې په کوم کله وي چکرې دا سره راغلی مېلمه دی ها پاسون خان 2 ورځې په کاران کې تېرې کړې او د 2 ورځو نه له مازه خراب کړې د وخت رحمان الله سره ملاوي انا کما ورته مې ملاو بشو سره مونږ ته دا ثبت ورجلو ورته په دونه پلان وکړو یو کستر په سره راغلی څوک کاران به سره راغلی خاله درو یو ګل ورته چې درولو امدین کې جو او مسبخینی بوله وسره اوس نو ورو ته لکه څه مو ها ویچ ډیر ټیم دغه کو دې بیا دا ولې راځي نو کور نه لاړ شو بیا بس په ورځ ته تیرې نه ټول ورځ چاته دی سره او د څه پکې دي چې د ایثار کاته سره خطرناک وي څنګه خطرناک دي او ایثار شو سره دا ولې ایثار دی نه څو خو د څه وګړه چې هغه سره نه زور ورشي نه کار یې زیات شي نه کارونه زیات نه څه زیات د مړې مخه درشي نه خو بیا موږ مخ ته هیڅ نه خو ما ته پکې د پیدانه چې ښځې خاوندان نشته تاسې د ډونډې تر وسړوسي دنیا کې خو یو رنګ نه دي. السلام علیکم ګرانو ملګرو زه کرن خان یم او د حیات خان ورلد چینل چې دی په دې باندې تاسو موږ ګورئ موږ کالام ته راغلي یو ملګري دي را سره پاسون خان پتمن وقارتل نوید الله کامران زه جمال الدین امیر صاحب عرفان ملک موږ ډېرې ښې 2 ورځې تېرې کړلې هغه ویډیوګانو موږ تاسو کتلي په دې لاره باندې پاسون خان وویل چې زه غواړم د بختیار رحمان لالا سره ملاو شم. بختیار رحمان لالا موږ په سوشل میډیا باندې لیدلی دی او د ډېر وخت نه ما په خیال چې د دې خلکو سره به د 4-5 کالونو آشنا یم خو زه یې د 13 کالونو ګورم او مختلف ویډیوزونه ما کتلي دي او زما ورسره د زړه هم داسې روانېږي ځکه چې دا زموږ د سوات د شین ډېر یو ښکلی مزیدار سړی دی د دې چې څومره مې ویډیوګانې ما کتلي دي نو چې چا ورته ورانه خبره نه کړي نو دی به ورانه خبره نه کوي دغه همیشه چې تاسو د ده نه کمې خبرې اورېدلي یا تیزه خبره اورېدلي هغه به دی خلکو داسې کړی هغه خلکو به دی مجبوره کړی په دغه خبرو باندې نن موږ ډېر په احترام باندې راغلو چې د سره ملاو شو که شک ورسره مو لګو داسې یو 10 منټه کې مو اخلو نو په خیرالي ورته وایو لالا تا ته په خیرالي وایو خوشحاله اوسي چې په دغه شپه د کوره راووتې موږ له دې وخت راکړو علم کې دی د ملګرو سره دی داسې دی چې ځینې ملګري بوځي مدین ته ځینې ملګري بوځي بحرین ته بیا یې راولي کور ته چونکې د خپل دلته کې د مزدورۍ سوال هم دی کور یې هم دی ورور یې هم دی نو زه دغه خلکو ته هم خواست کوم چې بختیار رحمان چې چېرته هم اینې نو که نور هېڅ هم نشئ کولی مینه ورسره وکړئ عزت وله وکړئ عزت وله ورکړئ که نه دا هم زموږ ورور دی دا هم زموږ د دې خاورې بچی دی مختلف وختونو کې د حکومت ته هم خپله خبره کړې ده چې یاره ما سره دا خلک زیاتې کوي نو زه به د دې ویډیو په توسط باندې خواست کوم دې خلکو ته او پاسونه بختیار رحمان لالا د ولیدو څه کیفیت خوشحاله شوم ډېره موده مو کتله په سوشل میډیا مخامخ مو کتل خوشحاله شوم څه تپوس پوښتنه د لرې کم سوال دی په ذهن کې شته چې کوم ویډیو کې دې څه خبره اورېدلې او ستا په زړه کې چې یاره لالا دا څه خبره وایي چې خلک په عذاب نه کړي اخر لالا یو دا راته ووایه دا اوس پاسې د ځینو ملګرو سوالونه دي که نه چې هغه په زړه کې سوال لري
د ټیپ هغه کیسه کوم چې ته ورسېده چا راوړو څنګه ټیپ تا وې زما یو ټیپ پکار دی یا مې یو ټیپ خوښ دی چې که چا راغلی یو ښه ټیپ راوړو چا دله راوړو نه ټیپ خو راوړی شوی مو خو دا خپل راسره مې پروت و چې پروت مې زما دا ځای پې معمولي ډاکټر دغه مصري سم نه پوهېږي او هندوله دې وړه او چېرته نه وړی مې نه کړم په هغه پسې ما ته چې وایي چې ته په دې هندو پسې ویسه دا به کوم ځای دی هندو دی په خوازخیله کې خوازخیله خو مې زمونږ وطن خو پوخ خوازخیله دی خوازخیله مونږ ته خلک پسخې چې لګېده په خوازخیله کې څه په سترګو دي په وطن زمونږ پوخ زمونږ پکې د پلار دوست دی ډېره دی پکې مټایان هم رسول او ګلزرین پاچا کده دا پم سره دکان دی او دا هندو دکان کوم ځای دی پیژنې نه زه خو نه پیژنم زه خو د خطه یم خو د هندو دکان کوم ځای دی هغه د هغه ځای دی او هغه زمونږ تر اوسه پکړه مونږ هلته کې ډېره د دې سره د هغه هندو سره کار کوي کوم یو د ټیپونو هغه کار کوي ټیپونو هغه کار به کوي او دا ستا ټیپ 12 اشارو والا دی 12 اشارو والا ټیپ اواز یې ښه مزیدار اواز نه ښه د صابونۍ خاورې کیسه څنګه وه صابونۍ خاورې او په 300 کې مین کې دننه ګرفتار پاتې شوم پنجاب ته چې تلم او په هلیکاپټر کې الوتي او په 2 کسه زمونږ نه 300 روپۍ په هغه وخت کې ټیکټ اخیستی دی دا مې د دوکان نه پټ کړی د کبابو د کړهي نه خپل نه او خپل کړهي نه په دې دویم ملګري له مې ټیکټ برابر کو په 2 کسه زمونږ نه 300 روپۍ په هغه وخت کې ټیکټ واخیست دا سړی دی چې زما سره اوس دی زما سره روان دی ملک ته ما له ټیکټ نه کوي لکه دا ملګری دی او تا خپل ملګري له کړه ملګري ته نو دته ته څه وایي چې دی ما له ټیکټ وکړي ملګری ورور دی وګوره خبره بیا په اصولو کې بدن نه کوي دا بس سر ته رسې نو دی ولې نه کوي چې نه کوي یو کې نه هغه بیا سر ته رسې دی چې موږ له ټیکټ نه کوي دی بس سره ته ورته سوال غواړې دی ته څه بوسو ورته وکړه شرم وکړه نه دلته د ټیپ مینټیننس کوو نو ټیپ خو چې هغه هندو وړل غواړي ما سره او د پارو پیټه خانه ښه د پورو پیټه اوس راوړي او د پورو پیټه به کوم کله نه کله به چې د کم غار نه راوړي ګزار فراوړ شي د ماشين نه غرونه نه کم ځای غرونه نه خو ګونډي راوړي کی یا ځان نو د پورو پیټه څو پیسې کوي او خو د پورو پیټه هو پیسې وزه په هغه خرڅوم کنه خپل ابیل خپل شلې خور دې سواني سواني د پاره او اوس په ماشين کې کار کوي او بین دا سره په ګور کو سره شله خور په کور کې پاتې ده انا غیر زه خدای عمر هغه په څلوري ګرځي په دې ځمکه په دې طریقه خدای پاک هغه پیدایشي راکړل دا زنګنان په ځان په سره علاج رواني او لاس لګیو زنګنان علاج کوي وخت په وخت دوايان مواني او چې بیماری و درځي خو خامخا ولې علاج ونه خور زمونه او هغه چوټا بایجان چرته چوټا بایجان رسرم دته کار کوي او دته کارونه کوي په هوټل کې دې څه په دې مشرور سره کنه چوټا بایجان اوس هم پتا خپه کیږي کنه او خو ورور نه لکه هغه یو چا در سره جنگ کړو چوټا بایجان چې خبر هغه خو بیا لا دکاندار دی چوټا بایجان خو کشران ماشومان او دې دا ټول ولا چې نو خو تا وی چې چوټا بایجان خو بیا لیوانه و چوټا بایجان چې دیوانه بیا پر هغه ورپسې او د دې کې او د زلت الرحمن په دې هوټل کې چې اولانجه شوی و او زلت احمد په هوټل کې باندې کړو کس دې نږدې ته رسولی او د حکومت هغه چاپوګړی در سره شته او حکومت هغه خو شتدي چاپوړه کړو هغه چاپیانو سره دا کړه برابر کړو هغه رانه مرته پړته کړل د دې راځي کې دې چاپیانو خودو جیب خودو لري کې دوی اصل د خلکو نه کله لري لکه د روغې خبر دا خلک چې دي کنه څومره خلک چې لکه مونږ هم خلک یو خو د کم خلکو نه کله لري یا د کم خلکو نه خفه کېږي مونږ هم راغلي مېلمانه استاد دل نه راغلي مونږ چې دا او زموږ سره روغ معامله کوي او دروغ چکر زموږ په روغ چکر زموږ سره چلیږي او روغ زیاته مونږ باجکې برابر کوي وته او دې سه متړه په معامله نه دی هغه سره ویل ورانه زموږ یو ملګری راغلی و طاهر خان راغلی و په مخکې ورځو کې بل ور سره زموږ یو ډېر خوږ ملګری راغلی و او ستا خوا راغلی و تا سره یې ویډیو کړی و ما ته بیا راولېږله
یاد دې دی طاهر خان وتلی دی ښه مزیدار یاد دې دی که نه مرګلي خو رښتیا مرګلي خو رښتیا خو زمونږ هغه تا نه هېر شي تا ته صرف دغه یاد دی چې د دې کلي خانان ګوټي زمونږ د دې بیمارۍ نه هم ته څه خبر وې هغه چې مې څوک د خپل کلي امام د کټ ککرۍ له راغلی نه هغه نه ته تپوس د هغه نه وکړه چې تا ته هغه مجلس زما وکړي زما په باره کې وایي د دې ګور مړی را پاڅېدلی دا کته مخبره پېژنې ما او مولوي صاحب موږ خو د څنګه درالو او زموږ سره خو د خبرې اترې سیدو په سینټر هسپتال ته پروت وي او 9 بوتلې اوبه دې د ملا نه ختل وي او لاسو خپې ستا د کټ په بازوګانو پورې زنځیر کړي تړلي او د رزق پیپونه یې ورته په سپېږمو چړم کړي مړی را پاڅېد ما یې ښه مولوي صاحب ښه دلته کې چې ټول ولیدم کلي خوشحاله شو او کلي ته چې هغه کلي کې چې خپل کلي کې ولیدم یو مولوي صاحب دی زموږ امام دی معمولي خبره هم ده رښتیا به د خدای مین خلک وي زموږ ملګري وي رښتیا داسې د ګپ شپ خبره هم ده اوسې د دوغړنې چرګې زامن پکې دنیا کې خو یو رنګ نه دي بختیار اخبار ما دا شعر وایي چې په دنیا کې قسمه قسم څنګه او په دنیا کې خو په یو رنګ نه دي که نه په یو رنګ پکې نه دي وایي په دنیا کې داسې رنګ رنګ درامبړان شته چې عمل یې نه په خدای نه په قرآن شته دا دنیا ده پکې هر قسم عالم شته څوک په سپورې کې تالان څوک بیلوګي خوري څوک په شانتې د جوګي خوري څوک وایي پاس په چتونو کې لرګي خوري نو وایي لاړه نن دا زمانه خو to بیٹ شوا د دې خېټې روزي واوره په سلپېټ شوا نن چې کم افسر له ورشم وی بدرومه د پروټو روزي لاړه په کریټ شوا اوس خو خبره په ګڅه شوه واقعي خبره ده یاره بختیار رحمانه بلو د ده نه یو کس تپوس کړی وی بختیار رحمانه چې ته مینه دې کړې ده نو ده ولې یو جواب ورکړو خو هغه ما پوره وانه اورېدو ما خو جواب بوله ما پوخ ورکړی چې وټ پټ چا سره داسې ملګرتیا خو ګرانه ده چې د اصولو کې دننه جواب ورکړی دننه خبرې چې په اصولو کې هره خبره په اصولو کې دننه کېږي نه هم پکې بختیار رحمانه ستا ګرمي خوښوي که یخني او زمونږ هر څنګه خوښوي نه لکه موسم کې خو چې پکې ډېره ګرمي شي نو په کوناټو په جنګ ورشي او کله چې لا پکې ډېره یخني شي د لمنډه په ششنېدو سر شي ځان باندې تامبوګې له پاسه نیوه خو لا ټینګېده څه کې خو خبره ورانې دي دا خان وایي د واده د ده څه دغه دی وایي نه دا تپوس دا سیریس تپوس نه واده هسې اراده دې شته او اراده شته خو چې هغه خو لړ زمونږ هغه پلندر هم لړ سره به وکړو که نه خو نه موږ په هغه پسې تیزه ګوته په دې نه وړو چې موږ یې په دې بیمارۍ کې چې کوم لاس راکړلی او د دوکان په کډی په ما پسې ایله نه ده کړې هغه یې په ما پسې خرڅه کړله او زه خو مړه ما هسپتال ته چې د مولوي صاحب مې تپوس ته راغلی د دې مخبرې مړه راپاڅېدلې هغه چې ولیدم نو ته کې جوړ کړه هغه رانه څوک څه خبره نه اوس داسې څوک ستاسو د کلي یو داسې ملګري دوستان نشته چې تا له د واده او دا کور دی آباد کې داسې نه داسې په کلي کې څوک په کلي کې موږ داسې په کلي کې موږ داسې اوسېدونکي نه د کلي هم په څنګ او د دې کلي داسې څوک نشته مشران چې تا له ځای وګوري او کور دی آباد شي خلک پکې هم شته خلک پکې هم شته په قسمونو پکې ډېره دي او بختیار رحمانه تا سره خپل موبایل دی نه موبایل مې د رور سره دی غره ته په جیب کې اکثر دي او تا سره څوک ملګري دا څومره خلک چې تا اوري ګوري که نه څوک ملګري د سره امداد کوي او امداد والا خلک پکې هم شته اوسې د لوغړنې چرګې زامن پکې هم شته په دنیا کې خو په یو رنګ نه دي ډېر دي شته وایي په دنیا کې داسې رنګ درمبړان شته چې عمل یې نه په خدای نه په قرآن شته دا دنیا ده پکې هر قسم عالم شته څوک په سپورې کې تالان څوک بیلوګي خوري څوک په شانتې د جوګي خوري څوک وایي پاس په چتونو کې لرګي خوري نو وایي لاړه نن دا زمانه خو اپ ټو بیټ شوه د دې خېټې روزي واوره په سلپېټ شوه نن چې کم افسر له ورشم وایي بدرومه د پروټو روزي لاړه په کریټ شوه اوس خو خبره په ګڅه شولې واقعي خبره بختیار رحمان ته داسې ښکته کمو ښارونو ته تللی که نه لکه میږوره مردان پېښور
کراچۍ اسلام هغه به زما داسې پنسي کړي یا لیکلي به مې چې ما د ځان سره دا لیکلي وي چې که تا ته مې پس کولی یا هغه کاټه به مې هغه وې تېرې چپې هېرې که راتلونکې چپې شماره او ته هم ځان په خبره وه بس دغه چټوکې غوړوه هغې کې د کمر غوړوه اصولو کې دم نه خبره بختي رحمان په دې خوراک کې څه خوښي یاره بختي رحمان رښتیا وایي د دې وړوکي تپوس دی او دا تپوس هم زما خوښ نه شو لږ جواب ورله صحیح ورکړو خوراک کې دې څه خوښي حیات دې نوم دی د ده نه حیات د اصولو نه بعد تپوس وکړو چوټا بای جان دی چې د ټول عوام څه خوري نو بس مونږ به نه په د پېښې نه بیا تېښته نه کېږي چوټا بای جان دې خوښ نه شو په دې تپوس څنګه وایي د ده څه خوښي په خوراک کې اسې ډېر دا چوټا بایجان دی دا چوټا بای جان حیات چوټا بای جان د چوټا بایجان دته نه خو زما د مشر ورور نوم مشر یو تاسو دا معاملو که ختم موږ ته چوټا بای جان دی اصولو کې دم نه کوو سره چې دا خلک به نه کړو دا سره چې دا باس نه کوو د روغ نوران بختي رحمان تا سندرې چې د انډیا سندره وه بالکل خان سندرې دی اورېدلې ډېرو سره موږ خو د ګډېدو نشته په دغه نه شو نه پېژنې شو هغه چې په دا تپوس بختي رحمان صاحب جواب د ګرم خان سندرې دی اورېدلې د سندرې نه اوري د ګرم خان غانې ډبل سپیکر والا د سندرې ته ځان لاوره که نه ماته څه خان ډېر ښایسته نعت وبره د هغې کې نه دې ما اورېدلی خیر ما چې داسې درته ووایي نه چې تا سره چې دا ټیپ و نو په دې به تاسو څه اورېدل ریډیو په دې به ما د نعت کیسټ اورېدو او چې ما کیسې به دې اورېدې که نه کیسې نه کیسې میسې نه نعت په نعتونه به اورېده چې دې سړي به په خوږ اواز نعت بختي رحمان سندره تا کوم ځای زده کړې وه پیار کرنے والے سندرې مندرې خو دا کور ته به دې رسو کور ته به دې رسو شله خو مې نه یوازې نسته ده که نه مور رانغله سره په ګور په مور راکړی زه د عمر سوال ته لرم چې د بختي رحمان صاحب عمر څومره دی د عمر اوس موږ هغه د ځان سره پنسي کړی چې پاڼې په پاڼې لیکلی چې هغه درته مونږ بیانولی چې بیا به خبره رڼا وه که نه هغه تېرې چپې هېرې شوې راتلونکې چپې شماره هغه کوم چې راتلونکي اوس مخې ته راځي نه نو د لکه عمر دی بیا هم دا تپوس کوي چې ما د دې عمر ونه وي عمر خو په قسمونو دې دا خبره کوي لالا چې لکه 50 کاله دی 60 کاله دی هغه په شناختي کارت کې مې په یو کې او یا دی په یو کې نه په یو کې 14 کاله دی په بل کې 20 کاله دی اوس خو هغه جوړېدو هغه چې به جوړ کړي دی اوس خو ځان تقریبا د 70 تنجوالي شناختي کارت دی چې په مخ لا دی اختړه کې نه هغه چې چې اوس صوفي محمد صاحب په دنه سم هغه بیا په هغه کې 20 لالا دا خبره کوي چې لکه هغه چې جوړېدو کنه اوس په تقریبا دی وایي چې 71 سال یا 70 نه دغه مداغه حساب کتاب کومه وایم ته زما د دې بیمارۍ نه ماته څه خبر وي موږ باندې سبق هم د قرآن سبق روان نیمګړی پاتې دی څه دې پکې یاد کړي او کنه شپږ کلمې به په یاد چې د مدرسې نه به چوټي زموږ کېده اوله کلمه طیبه دویمه کلمه شهادت دریمه کلمه تمجید څلورمه کلمه توحید پنځمه کلمه استغفار شپږمه کلمه ردی کفر دا چې به د مدرسې نه زموږ خوشي کېده دا شپږ کلمې به بیان کړي پس د هغې به زموږ د مدرسې نه چوټي وښو نو دې د عمر کیسې کوي عمر خو هغه ته نه یاد کړي ما دا شپېته ته ولیکه او یو ولیکه دغه په بوډا نه او د لغړی نیکچر کې زامن ویلو شي ډېر پاتې مهرباني سره او تربیت شوی دی ابي خدای د کلام او د حدیث دا د ابي مغوړی دی اسی خان ستا رسو ویږي لالا به سونه وخت یاره دې به دا سید دوه دې شو ته سوې پاسونه تاسو 21 22 به ډیر اتل ست سوې زه هم نه ډیر شو لالا دې ته سوې یاره شل به ما په هغه کې شل سي نو دې ست سوې حیات ته سوې لا لا خو به تقریبا د 19 کالو دی 19 کالو به اخر نه فساد جوړ نیم دین نصیب کېدی دي نیم دین ستاسو نصیب شنو په موضوع سره
چې دې بيدینه لمغړې کې نه دا څه سیندل بډو ستاسو خطه په یوه ته نه خرڅ نو کولا نه بټ په پوسکو نه ګرځي او لاندې ټیټیږي چې پوسکو اشیا به ګرمي هغه د سمانګي په کار دی کله دغه د پکار دی سمې لمبي او ته دې شي ټکا ان شکړه او ټکا لرته پلانچار او بس کار هغه په کې په لړلو باندې ماریا نه کپا کوته ولړي دا چې په نن کې بشاره کوي دې چې ته څل مګي کوم پاشه ګرم دی شیخ ما ته ودی خبر اورانه باسونه ګوره دا به نه وي چې واده خشه نه دی په دې باندې مشرف کی لاله د دې سره ډېر ارمانو دی د افغانستان راغلی دی د سره زمې لاویږم په خوانه تر د سره د سلګي خبرې وکړې د مشر خبر او کړم لاس کاله مخکې یو کړه ما نه. نه لګلې وراته کنه اصل ته وکړو چې ته به پسند کړه او سوی شاری دود سي شری او ډبل سپیکر ډبل سپیکر ولا رنجاره کیسټ سره ویلي سي چل کوم نو کیسټ نو ور نو بس نه و هغه په جواز نه بس دوپلو پس د شارو په دغه پس دوپلې چې په درنی دغه کی برابر او جوړي او دا په प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जो डरते हुआ प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जो डरते हुआ लपड़े दुपड़े शानदार मस्ती दुमराना دا خو یارانو په منګرانه دا کولی دمرانا دا خو یارانو دانا دانا دا لپړی دوپړی شان دا مستی دا مستان دا لپړی دوپړی شان دا मस्ती दा मस्तान दा प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जो डरते हुआ دنیا و آخرت ته خدای پاک مونږ ته دواړه غلو وګرځوي چې الله په در کې څه کمی نشته نه به څه کمی امين نو بختي رحمان مونږ له ملګرو وخت راکو بختي رحمان داسې ده چې دا ډېره جزه سړی کنه نو دا هزارول زما په خیال چې هغه خلک به کوي چې هغه ناپوهي مونږ ورسره هم دا وخندل ټوکې ټکالې مو کړې دا په سوشل میډیا د دا ویډیوګانې مونږ کتلې دي نو هغه څه خبرې مونږ ته یادې وي که نه مونږ هم غوښتل چې د ده سره لږ ټکیونو لږ څه خبرې وخاندو نو تاسو ته هم دغه خواست کوو چې کله هم د هر ځای نه چې راځئ د بختي رحمان سره که ملاویږئ نو یو یې تنګوئ ما غوسه کوئ ما او خپله مینه محبت ورسره کوئ دا غریب سړی دی خو د ټولو نه اوله خبره دا ده چې احترام زموږ د ټولو په یو بل باندې لازم دی چې موږ د یو بل احترام وکړو نو ستاسو نه هم دا خواست کوم چې تاسو د یو بل هم او د بختي رحمان سره د احترام هغه رشته برقراره وساتئ ډېره زیاته مننه ستاسو کوم زه بس زه ګړ لوي راځه دا په خپل لاس کې نو مګاډي هغه دی جی زموږ مېلمه مونږ په خیر سره رخصت کو آیا تا جی
ته په خیر کور ته لاړ شي او چوټه بایجان ته به زموږ سلام کې ښه صحیح ده خفه خو نه یې ځه هلکه دی په خیر ورسوه ښه عرفانه ځئ دی ورسوه ته ده سره ځه کامران نه موږ سره ځه کامران موږ سره پرېږده زه هلته به نوي سره کوشش وکړم